سلامونه او نیکې هیلې ملګرو، یو ځل بیا الله احمد زی ستاسو په چوپړ کې. دوستانو، دا ځل مې وغوښته چې تاسو ته یو څه نوی معلومات، څه نوی، البته مخکیني دوستان کیدای شي یا به تاسو ته خسته شوی اوسیږئ یا به مثال د خبرې تاسو ته درسونه خوند درکړي نه وي. په هر صورت نو دا ځل مې وغوښته چې یو څه چې ډېر زیات مهم او ډېر زیات ضروري ده د ډریوري په حالت کې، هغه باره کې تاسو ته یو څه ناڅه درسونه جوړ کړم چې هغه له میکانیک له ایکیپما ده. نو دغه موضوع په اړه کې به زه تاسو ته یو څو ویډیوګانې جوړ کړم او تاسو وګورئ چې تاسو به خپل روزمره ژوند کې تاسو ته څومره ضرورت ده او څومره ضرورت لرئ دغه اشارو ته. نو خدای دې وکړي چې دا ستاسو د خوښې وړ وګرځي. که چیرې خوښ هم شو، شیر یې کړئ، لایک یې کړئ، ملګرو سره شیر یې کړئ، چینل ته ځان سبسکرایب کړئ. نو ستاسو د لا موفقیت او تاسو د کامیابی په هیله. نو راځئ چې درس ته شروع وکړو. Les voyants imposant un arrêt immédiat peuvent être orange, oui, réponse A, non, réponse B. Rouge, oui, réponse C, non, réponse D. ملګرو، سوال ته داسې شوی ده، وایي هغه اشاره چې زر تر زره تاسو باید خپل موټر ودروئ. هغې ایمیډیت مطلب دا ده چې زر تر زره خپل موټر یو ځای کې ودروئ. هغه په څه ښودل کیږي؟ په زیړ رنګ، صحیح ده، اورانج نارنجي رنګ باندې ښودل کیږي. نارنجي رنګ یا به دا د تیل اشاره یي یا به دا یي، صحیح ده. نو آیا هغه کوم عاجل اشاره چې موږ تاسو ته ښیي هغه په کوم رنګ په نارنجي ښودل کیږي؟ نه. په دوهم برخه کې داسې ویل شوی ده چې آیا په سور رنګ ښودل کیږي؟ بالکل په سور رنګ ښودل کیږي. لکه دا مطلب څه شی ده؟ دا مطلب دا ده چې ستاسو موټر ډیر ګرم راغلی ده، ستاسو موټر حرارت پورته ده، په لیلیټر کې اوبه نشته او ستاسو موټر د خرابېدو په حالت کې ده. نو زر تر زره خپل موټر یو ځای کې یو باندې هغې د اغژانس یا د سړک غاړې ته دروئ او خپل موټر ته به اوبه رسوئ، البته لیلیټر ته، صحیح ده. نو سوالونه جوابونه موږ تاسو انتخاب که او وړاندې ځو ګورو چې آیا سیستم یې قبلوي او که نه. صحیح ده. همداسې د پخوا په شان تاسو کولی شئ چې ویډیو ودروئ او دا معلومات تاسو بیا هم په خپله سره ولولئ. صحیح ده. Le rôle et le fonctionnement des fusibles est expliqué dans la notice d'utilisation du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. ملګرو، سوال دلته داسې شوی ده، وایي لغول مطلب دا ده هغه رول یا قوانین او هغه کومه سې کار کوي، فیوزونه. نو فیوز باندې خو په تاسو پوهیږئ که نه؟ فیوزونه هغسې یو زه به ستاسو خیر ده که لږ ذره کوي وخت هم ونیسم، خیر ده، به زه تاسو ته عملي ښکاره کړم چې فیوز څه ته ویل کېږي. ملګرو، صحیح ده. تاسو به په دې باندې ښه پوه شئ، دا به تاسو ته ګټور تمام شي. بخښنه غواړم، ګوګل پیدا کړم زه. دلته به زه تاسو ته هغه در وښیم چې فیوز څه ته ویل کېږي. صحیح ده. فیوز دا فیوزونه ده، موږ تاسو هم ورته په خپل ژبه کې ورته فیوز وایو که نه؟ د برق فیوزونه ده، خصوصا موټرو ته دا فیوزونه استفاده کیږي که نه؟ او کور دا موټرو کې دا اوس هم استفاده کیږي، خو کورو کې بل ماډل ده که نه؟ اوس موږ تاسو په کوم فیوزونو باندې چې بحث کوو دا د موټر فیوزونه ده. صحیح ده. په دې باندې بحث روان ده. وایي دغه فیوز دا کومه چې دا فیوزونه کارول کیږي او هغه په اړه کې معلومات وایي په نوتیس د یوټیلایزیشن کې ده. مطلب دا ده هغه ستاسو موټر سره چې کوم مینول راځي یا کوم کتابچه چې راځي، آیا په هغه کې د فیوزونو معلومات، قانون تشریح شوی ده او که نه؟ بالکل هلته ښودل شوی ده. نو کله چې هم تاسو نوی موټر اخلئ، هغه کې یو کتابچه یا یو کتاب وي، هغه به تاسو لولئ، هغه کې تاسو ته پوره د فیوزونو په باره کې معلومات درکړل شوی ده چې څه دپاره ده، کوم یو د ګروپونو دپاره ده، کوم یو د سیستم برق دپاره ده، کوم یو د
شای اشارو دپاره ده او داسې نور صحیح ده د بیتیو تاسو کولی شئ چې خپل ویډیو ودروئ او لا پوره معلومات دلته تاسو ولولئ هماسې کومه چې ما تاسو ته ویلي همدا تاسو ته هم ټکی په ټکی ښودل شوی ده چې تاسو کولی شئ هغه کتابچه ولولئ او په هغه کې تاسو ته هر څه ښودل شوی ده چې تاسو څنګه خپل موټر دوباره مثال ترمیم کوئ کوم اشاره دپاره یا کوم چراغو دپاره کوم فیوزونو ته ضرورت ده داسې درته ښودل شوی صحیح ده J'ouvre le capot de mon véhicule uniquement si j'ai des compétences en mécanique. Réponse A. Pour vérifier les différents niveaux. Réponse B. ملګرو سوال دلته داسې شوی دی وایي زه په هغه حالت کې خپل بانټ وازوم کاپو بانټ ته ویل کېږي ښه وایي زه یوازینی حالت کې خپل موټر وازوم چې uniquement j'ai des compétences en mécanique که چیرې زه مستري اوسم B. Pour vérifier les différents niveaux او یا دا چې زه د خپل د موټر هغه مختلف اندازه د لیکویډ مطلب دا ده یا نیوو مطلب دا ده چې موږ تاسو په موټر کې موبلاین ده د موبلاین اندازه ښودل کېږي د سټرینګ آیل او یا د وایکوم اندازه ښودل کېږي هغه کوم اوبه چې تاسو او موږ مشخص د شیشو د مینځلو لپاره ده د هغه اندازه ښودل کېږي او داسې نور صحیح ده نو مطلب دا ده چې که چیرې تاسو مستري یاست خپل موټر بانټ واز کوئ او که چیرې مستري نه یاست مه یې وازوئ نه تاسو به په هر حالت کې خپل د موټر بانټ وازوئ او د هغه هر لیکویډ یا هر هغه مایع چې زموږ تاسو په موټر کې ده د هغه اندازه ګورئ چې آیا هغه صحیح ده او که نه که صحیح خو ښه که کمې اضافه کوئ هلته دا پوره معلومات بیا هم تاسو ته دلته په فرانسوي ښودل شوی ده La date de validité de mon contrôle technique est dépassée. J'encours une perte de points, réponse A, une amende, réponse B, une immobilisation du véhicule, réponse C. ملګرو سوال دلته داسې شوی ده چې وایي زموږ د موټر کنټرول تخنیک وخت تیر شوی ده متاسفانه زموږ تاسو په وطن کې کنټرول تخنیک شته نوم یې شته البته عملي څه نشته صحیح ده اول زه به تاسو پوه کړم چې کنټرول تخنیک څه مطلب لري کنټرول تخنیک مطلب دا ده چې ستاسو موټر به لوګی زیات نه کوي ستاسو موټر ماشین د منځه تللی نه ده ستاسو مثال دا کوم لیلیټر البته یا لیلیټر مثال صحیح کار کوي ستاسو هګزاز مطلب دا چې سلنسر ورته وایي که نه د دې لوګی زیات نه ده چیرته شکېدلی نه ده ډېر غږ اوچت غږ نه جوړوي همداشانتې د خپله د موټر دننه دا د سیټونو د بلټونو د کمربندونو د دې چک کول او ستاسو په سویچ بورډ کې کوم لایټونه یا چراغونه لګېدلی نه د خطر دپاره دغه کنټرول ته کنټرول تخنیک ویل کېږي ښه نو دغه کنټرول تخنیک په نورو ملکو کې خصوصا په فرانسه کې 4 کاله بعد ده کله چې نوی موټر راخلي او بالا هغې نه 2 کاله بعد ده او که چیرې په امریکا او په دې ځایو کې هر کال دا کنټرول تخنیک کېږي نو دغه کنټرول تخنیک اوس ویلې ده چې وایي زما د کنټرول تخنیک تاریخ تیر شوی ده زه به څه شی کېږم جریمه کېږم ښه ای کې ښودل شوی ده انپختeden på آیا دوی زموږ پوینټونه کموي نه اون اماند یو څه جریمه راکوي بالکل اون immobilisation د ویکل او دا چې زموږ موټر به موږ څخه دروي مطلب دا ده چې زموږ موټر به دروي او مثال یا به ګراج ته یې لیږي یا هر چېرته یې چې لیږي هغه بېله خبره ده بالکل بي او سی جوابونه صحیح ده نو تاسو وګورئ کله چې ستاسو د موټر کنټرول تخنیک تیر شي 115 یورو جریمه لرئ او ستاسو موټر به درول کیږي صحیح ده دلته تاسو ته د معلومات کې دلته ما سلیکټ کړی تاسو یې ګورئ Le contrôle technique est à réaliser avant la 4e année de circulation du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B.
کومه څه چې ما تاسو ته مخکینی سوال کې ویلې چې کنټرول تخنیک هغه ستاسو د موټر تخنیکي حالت کتل کېږي چې لوګی ونه کي کوم شی مثال د خبرې مات نی په موټر کې یا مثال هګزازش کېدلی نی لوګی ونه کي موبلاین خور ونه اوسېږي او داسې نور نو دا ستاسو په موټر کې چې کله کتل کېږي وایي آیا دا د 4 کال نه مخکې کتل کېږي او که نه نو دوستانو دا خبره په یاد ولرئ که چیرې ستاسو موټر نوی د 4 کلنۍ په دنه چې 4 کاله پوره شي د دنه مخکې ستاسو موټر به کنټرول تخنیک کېږي نو ستاسو بهترین جواب څه شی ده؟ وی ده. صحیح ده؟ تاسو دلته کولی شئ چې بیا هم د بیتوت ویډیو پاس کړئ او دا پوره معلومات یې دلته سره ولولئ. La profondeur des rainures de chaque pneu ne doit pas être inférieure à 1,6 mm, réponse A, 5 mm, réponse B. Deux pneus d'un même essieu ne doivent pas dépasser un écart d'usure de 1,6 mm, réponse C, 5 mm, réponse D. دوستانو کومه چې تاسو ته د درس په ابتدا کې ما ویل چې میکانیک البته مستریتوب په باره کې دلته به تاسو نه پوره مستری نه جوړئ خو تاسو ته به څه معلومات درکوي چې تاسو څنګه خپل موټر ته رسیدګي وکړئ. دلته هم بیا یو سوال داسې شوی ده چې له پښو فندق ژوروالی ته ویل کېږي. صحیح ده؟ د کس ګوته چې تاسو ګورئ دا یې د ژوروالی ښیي. ژوروالی باندې خو پوهېږئ که نه چې یو شی څومره کنده ده نو وای دغه کنده یا دغه ژوروالی د غینیو د شک پنو ne doit pas être inférieur à نو مطلب دا ده چې دغه د ټایرونو د غوښې یا د ژوروالی چې ده دا وایي د کوم اندازې نه زیاته ونه اوسېږي د 1.6 ملي مترو نه. صحیح ده؟ په دوهمه برخه یا سوال په دوهمه برخه کې داسې ویل شوی ده deux pneus de même essieu ne doivent pas dépasser des écarts d'usure de 1,6 mm 5 mm. اوس دلته په دې خبره ځان پوهی کوي که چیرې تاسو دوه مخکینی ټایرونه ده که نه په یو کې دغه ژوروالی چې ده 1.6 سانتي ملي متره ده او په دوهم ټایر کې البته میمیسیونه مطلب دا ده چې عین اکسل نه مطلب دا ده چې یا دوه مخکې ټایرونه ده یا دوه شاتینی ټایرونه ده. اوس وایي که چیرې په دوه شاتینی ټایرو کې یا دوه مخکینی ټایرو کې ټایرونه سره فرق ولري یو ژوروالی زیات اوسېږي یو کم اوسېږي نو دا ژوروالی څومره باید اوسېږي 1.6 اوسېږي که 15 ملي متره اوسېږي. که چیرې دا 15 ملي متره پورې اوسېږي مشکل نه لري. صحیح ده؟ نو او زه به تاسو په ساده ژبه داسې پوهې کړم که چیرې تاسو ټایر اخلئ یو ټایر زړه ده او بل ټایر نوی ده نو هغه کوم ټایر چې نوی ده د هغه البته دغه تاسو ته به په عامیانه ژبه ووایم چې دغه غوښې نه ده د ربړونه چې دا ګوته یې ښودلی ده. صحیح ده؟ دا څومره باید وي؟ دا 15 ملي متره د هغه زاړه ټایر نه زیات اوسېږي مشکل نه لري. صحیح ده؟ داسې مطلب ده. بیا هم تاسو کولی شئ چې ویډیو سره ودروئ او پوره معلومات دلته په فرانسوي کې بیا تاسو خپل زحمت وباسئ. Ce voyant s'allume en circulation. Je m'arrête immédiatement? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'utilise la bande d'arrêt d'urgence? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. ملګرو تاسو ته د پخوا په شان ما ویلې که نه چې دلته تاسو د میکانیکل یا د تخنیکي شیانو باره کې معلومات لاسته راوړئ. دا اشاره ګورئ دا د څه شی ده؟ دا د تیل ده. وایي ce voyant s'allumer en circulation. دغه اشاره د تلو په حالت کې ولګېده je m'arrête immédiatement. زه زر تر زر خپل موټر دروم؟ نه ځکه چې تیل ختمېدو کې ده. صحیح ده؟ j'utilise le bande d'arrêt d'urgence. آیا وایي زه bande d'arrêt d'urgence استفاده کوم؟ نه ملګرو. نو تاسو ته به زه په ساده خبرو داسې ووایم که چیرې ستاسو تیل ختمیږي نو بیا هم تاسو د ګورئ دلته تاسو ته ښودلی ده چې د 50 نه تر 100 کیلومتره پورې نور هم تاسو تلی شئ. صحیح ده؟
مطلب دا ده که چیرې ستاسو د موټر دا اشاره ولګېده نو تاسو بیا هم دا کوی شئ چې یا 50 او یا 100 کیلومتر نور وړاندې لاړ شئ. نو په 50 کیلومتر 100 کیلومتر کې خامخا به تاسو ته یو د ټانک تیل برابرېږي، بیا به موټر ډک کوئ. صحیح ده؟ نو دا یې جواب ده. Le système de recyclage d'air est activé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est utile lors de la traversée d'un tunnel. Oui, réponse C. Non, réponse D. ښه ملګرو، له سیستم د ریسیکلاژ دی. ریسیکلاژ یعنی مطلب دا ده چې ریسایکل هغه څه ته ویل کېږي چې هغه نه بیا دوباره تاسو استفاده کوئ. صحیح ده؟ که چیرې تاسو پام کړئ د ریسایکل یا ریسیکلاژ مطلب دا ده چې تاسو به په ساده شیانو باندې پوه کوم، بل هغه نه به دلته په سوال به پوه کوم. د موږ تاسو که چیرې د پیپسي د اوسپنې قطیګانې اخلو او یا داسې نور شیان او بیا هغه یو څه موده چې هغه کوم انرژي یا کوم پیپسي تاسو سکئ دوباره بوتل یې وړئ هغه په ماشین کې اچوئ، هغه ماشین په هغه باندې څه کوي؟ ماشین دوباره هغه چیتوي، هغه جوړوي او بیا دوباره هغه بوتل جوړوي یا قطۍ جوړوي، بیا دوباره پیپسي پکې اچوي، بیا خلکو ته راوړي. صحیح ده؟ دغه حالت ته ریسیکلاژ ویل کېږي یا ریسایکل وایي په انګلیش کې ورته، دوباره استفاده کېدل. نو دلته دغه سیستم دوباره استفاده کېدل د هوا په باره کې ښودل شوی ده چې په موټر کې دوباره هوا چې استفاده کېږي په کوم اشاره سره ښودل کېږي؟ آیا په دې ښودل کېږي او که په ده؟ نو دوستانو دا کوم اشاره چې د دې ډریور ګوته پې ښودل شوی ده دا د شا کله چې ستاسو موټر شاتنۍ شیشه یخ ووهي او هغه مثال د خبرې تاسو خپل شا لیدی نشئ نو تاسو دا اشاره لګوئ کوم باندې چې د ګوته ده. نو آیا وایي په اوسنی حالت کې د هوا د ریسایکل کېدل او یا د هوا د دوباره استفاده کېدل اشاره لګېدلې ده؟ اکتیوی مطلب آیا فعال ده؟ نه. په دوهم برخه کې داسې ویل شوی ده چې ایت یوتیل لوکس د la traversée d'un tunnel. آیا وایي دغه ریسیکلاژ یا د هوا دوباره استفاده کېدل په کوم ځای کې استفاده کېږي؟ آیا په دې کې استفاده کېږي چې موږ تاسو د تونل نه تیریږو یا د تونل نه بل غاړې ته اوړو؟ بالکل. نو کله چې تاسو د تونل منځ ته ننوځئ، البته تونل ورته وایئ یا سورنګ ورته وایئ، کله چې په دې کې ننوځئ تاسو به دا کوم اشاره چې د زما ماوس ته ګورئ تاسو به دا لګوئ. مطلب دا ده چې هغه کوم هوا چې د موټر په منځ کې ده هغه دوباره تصفیه کېږي، دوباره تاسو تنفس کوئ، تاسو استفاده ترې کوئ. نو بهترین جوابونه بی او سی ده. تاسو بیا هم کولی شئ چې خپل ویډیو پاز کړئ او دا پوره معلومات سره ولولئ. Les pneus usés favorisent l'adhérence au sol, réponse A, l'aquaplanage, réponse B, la perte de contrôle du véhicule, réponse C. بیا هم ملګرو le pneu usé favorise دا کوم ټایرونه چې زیات مثال د خبرې استفاده شوی یا استفاده شوی ټایرونه چې دا وایي څه کوي؟ l'adhérence au sol وایي د ځمکې سره اصطکاک پیدا کوي. l'aquaplanage او یا دا چې د اوبو په حالت کې د اوبو په مثال د خبرې په بیلولو کې یا د اوبو په سیستم کې تاسو سره کومک کوي. la perte de contrôle du véhicule او یا دا چې تاسو خپل موټر د لاس نه ورکئ یا مطلب دا ده چې تاسو موټر کنټرول د لاسه ورکئ، په دې کې تاسو سره کومک کوي. نو تاسو به داسې پوهېږم چې کله دا ستاسو ټایر یو څه اندازه استفاده شوی وي هغه تاسو سره په ده کومک کوي چې ستاسو د اکواپلاناژ هغه حالت ته ویل کېږي چې سرکو د پاسه اوبه ولاړې وي او تاسو ځئ او ستاسو ټایرونه ښویېږي، دغه ته اکواپلاناژ وایي. په دې کې تاسو سره کومک کوي یو، او دوهمه خبره دا ده چې ستاسو موټر د کنټرول په حالت کې تاسو سره کومک کوي. تاسو کولی شئ چې بیا هم دا پوره معلومات د ښي غاړې ته سره ولولئ.
Le niveau du liquide de frein doit se situer sous le repère mini, réponse A, maxi, réponse B. دوستانو دا زموږ تاسو آخري سوال د دې درس ده. داسې ویل شوی ده چې le niveau de liquide de frein doit se situer sous les repères mini maxi. هغه کومه اندازه چې د بریک آیل او یا د بریک دپاره ده. البته د بریک دپاره کومه سي لیکویډ یا کومه سي مایع چې موږ تاسو ورته وایکوم وایو که نه، فکر کوم وایکوم ورته وایي. هو، نو کله چې زموږ تاسو په موټر کې وایکوم البته یا استفاده کیږي او یا نه استفاده کیږي، هغه مطلب دلته داسې ښودل شوی ده چې فرق کوي. کیدای شي په ځینې موټرو کې که چیرې تسلا اوسیږي، ما تر اوسه استفاده نه ده کړې، کیدای شي چې هغه کې هم آیا دا کوم لیکوید د فخه چې ده یا کوم لیکوید د بریک چې ده، نه پوهېږم چې په هغه کې شته او که نه شته. دا معلومات زه نه لرم ځکه چې ما تر اوسه استفاده نه ده کړې، نو ځکه مې مخکې ویل چې آیا استفاده کیږي او که نه کیږي. خو په دغه نورو موټرو کې په ټولو کې دا لیکوید د فخه چې ده شته او خلک استفاده کوي، چې ځینې خلک ورته وایکوم وایي، ځینې البته نور نومونه یې ماته نه راځي، خو په هر صورت دا چې دا وایي په کوم اندازه کې اوسیږي، مینی کې اوسیږي که ماکسي کې اوسیږي. نو تاسو که چیرې دغه وړکۍ ډبه لیدلی که نه، په دې ډبه کې داسې دوه خطونه ورکړل شوی ده، بیا مخې ته یې ښودل شوی ده چې مینی ماکسي. مینی مطلب دا ده چې کم اندازه، ماکسي مطلب دا ده چې هغه زیات اندازه. نو موږ تاسو کله چې په دغه کې لیکویډ یا هغه مایع اچوو، دا به تر خوله پورې نه ډکوئ چې دی سره پورې راسي. هغه کې تاسو ته داسې دوه دانې خطونه در ښودل شوی ده، سیده سیده، او لاندې ورسره لیکل شوی ده چې مینی او ماکسي. نو په دغه حالت کې به تاسو هغه تیل به د ماکسي پورې رسوئ. صحیح ده؟ ماکسي پورې رسوئ او خلاصه خبره. نو زموږ بهترین جواب څه شی ده؟ بي. تاسو کولی شئ بیا ویډیو ودروئ، دا پوره معلومات یې دلته سره ولولئ. نو زموږ تاسو دوستانو درس په دې ځای کې پای ته ورسېدو. خدای دې وکړي چې ستاسو د پام وړ وګرځېدلی وي. که چیرې درس هم خوښ شوی وي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ ملګرو سره، او که چیرې چینل ته نوی یاستئ سبسکرایب کړئ ځانونه ورته، چې د نوی درسو یا نوی معلوماتو سره آشنا شئ. نو تاسو په لوی خدای سپارم، تر بیا نوی درسه پورې خدای پامان.